تراب د مرګ وصیت په غور واوره، د دې کلو او ښاریو پوښتنه وکړه او د اټک د سیند په غاړه غاړه ولاړ سه. د خټکو یوسفزو پوښتنه وکړه، په قلار قلار مې یوسه ثوابۍ ته. د یوسف او شیربانو پوښتنه وکړه او جنازه مې ملکانو په څوکو کېږده. د مومندو او باجوړو پوښتنه وکړه او په مزه مزه مې کوز که اشنغر ته. په مردان کې د کوڅو پوښتنه وکړه او زه خلیل او داودزي په ما خبر که. د آدم او د درخو پوښتنه وکړه، پېښور دره کوهاټ درنه هېر نشي. د هنګو د دعاو پوښتنه وکړه او زه پټل زما د مرګ یوه ټپه شه. د میرلي د ورشو پوښتنه وکړه چې د بنو مازدیګر درنه هېر نشي. د وزیرو او بلوڅو پوښتنه وکړه چې د کوټې او چمن په لاره ولاړ سي. د کاکړو د پټکو پوښتنه وکړه او بیا په بیړه بیړه راشه کورمې خور ته. د هغې د سرو لاسو پوښتنه وکړه او هلته زما د ادبي سنګر یاران دي. په صده کې د هغو پوښتنه وکړه او زه بنګه خالي شیرزیو یروګزو ته. د توتکي د چنارو پوښتنه وکړه او د تراب په تورو غرونو به راواوړې. د خیبر د اپریدو پوښتنه وکړه، د خاطرو به خاطر وکړې. د خاطرو به خاطر وکړې. د حمزه د تاترو پوښتنه وکړه او د شلمان په جګو سکو سلام وایه. په شلمان کې د تپو پوښتنه وکړه او هزارنه و باسول نه چې ورتېر سي. په ډاګو کې د خیمو پوښتنه وکړه. نارنجګل مې د پتکي هرول کې کېږ. د ننګرهار کې د بابو پوښتنه وکړه او د ملنګ یو څو اشعار به چاته یاد وي. اخوا دې خوا د بانډو پوښتنه وکړه. د کونړ په سردارو جرګه جرګه شه. د بهسود او درونټو پوښتنه وکړه. د کونړ په سردارو جرګه جرګه شه. د بهسود او درونټو پوښتنه وکړه او په لغمان کې مهترلام بابا زیارت دی. په لغمان کې مهترلام بابا زیارت او مازیګر د تیرګړو پوښتنه وکړه. او سرشهی په چراګام درنه هېر نشي. چاپریهار کې د ډاګو پوښتنه وکړه. د کفن پټکی مې کوک په سر راکېږده. بیا ورځه د خوږیاڼو پوښتنه وکړه. د تورغر او د سرود په لویه لاره د مری برجو پوښتنه وکړه. وطنۍ شنه لوپټه په ما خوره که. د سرګړي د وښو پوښتنه وکړه. توقف د جنازې د پاره واخله. دواړه غاړې د مرچو پوښتنه وکړه. تر هغو مې خړو خاورو کې لیک نه کې. د پرېوتو دیوالو پوښتنه وکړه. په ما خاورې کړه امبار چې ډز وانه ورم. په مزار مې د ډیوو پوښتنه وکړه.